په 1393 کال کې د مالیې وزارت کړنې او لاسته راوړنې. مالیې وزارت د بودیجې جوړولو، د بودیجې پلي کولو، د عوایدو راټولول او کنټرولول، د دولت د تادیاتو او معاشونو ورکړې، د بیمې، تصدیو، تقاعد خزینې او همداشان د اقتصاد عالی شورا د مدیریت دندې پر غاړه لري. مالیې وزارت هڅه کوي څو افغانستان د وړ مالی سیاستونو پلي کولو او طرحه کولو پر مټ پایدار اقتصادي ودې ته ورسیږي او افغانستان ورو ورو له مالي اړخه پر ځان بسیا شي. مالیې وزارت په تیرو 5 کلونو کې د ملي عوایدو په راټولولو کې سعودي خوځښت کړی. د ملي عوایدو راټولول یې له 9 میلیارډ افغانیو تر 208 میلیارډ افغانیو ته لوړ کړي دي او د ملي یووالي حکومت له پیل په پرتله 110 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی ښیي. د پراختیایي بودیجې لګښت د افغانستان حکومت خلکو ته ځان حساب ورکوونکی بولي. د حساب ورکړې اصل هغه لاره هواروي چې حکومت خپله ملي بودیجه له اړتیاو او پراختیایي لومړیتوبونو سره سم ولګوي او ملي بودیجه هغو سیمو ته ځانګړې کړي چې ډیره بیا ورکړه او اغیزمنتوب ولري. مالیې وزارت د بودجوي اصلاحاتو په پلي کولو سره وکولی شول چې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت له 40 سلنې څخه تر 94 سلنې ته لوړ کړي. دغه لګښت تر 50 سلنه لوړ زیاتوالی ښیي. د مالیې وزارت مشرتابه هڅه کوي څو د پراختیایي بودیجې زیات لګښت ترڅنګ د هغې اغیزمنتوب او ګټورتوب هم د پام وړ زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې حکومت په ډیره ستونزه مو شول خپله 40 سلنه پراختیایي بودیجه ولګوي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د اصلاحاتو پلي کول همداشان مالیې وزارت وکولی شول د پیسو له نړیوال صندوق سره د تیرو 18 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د مالی او اقتصادي اصلاحاتو پروګرام 6 پړاوونه په بریا سره بشپړ کړي چې د نوموړي صندوق د اجرایي بورډ له لوري د تایید وړ وګرځېدل او په پلي کولو سره یې د افغانستان باور د مرستندویانو په وړاندې ډیر شو. د پورتنیو شاخصونو نه پلي کولو په صورت کې افغانستان خپل مالی ثبات نشوی ساتلی او د مرستندویانو په وړاندې خپل باور له لاسه ورکوو. مالیې وزارت د 1393 مالي کال په وروستیو کې دولتي تصدۍ په دولتي شرکتونو بدلې کړې. د تصدیو حقوقي شخصیت د تغییر موخه دا بنسټونه د دولت لپاره د عوایدو په سرچینو بدلول، د شرکتونو ځان بسیاینه او خلکو ته کارموندنه ده. له بل پلوه د مالیې وزارت مشرتابه د ګمارنې په برخه کې ګڼ اصلاحات پلي کړي. د لومړي ځل لپاره د مستوفیتونو، ښځینه او نارینه لوړپوړو کارکوونکو 20 بسونو ګمارنې د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شوي دي. په دې سربیره له 200 د زیات بسونو کارکوونکي د آزادې سیالۍ له لارې په دندو کې شامل شوي دي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.